آقا جانه څه وخت دی؟ اوس دا د لمر راپورته سو. ښه لمر اوس راوختی، زه به د ده لمر ته تمه چا ته وشم. شامل د غیرته زمین د ته په دسپینو ژبې چې خورې ځان دې سه یا خورم دا ستا ډوډۍ ځان دې وخورم سترګې غټې غټې مه راباندې کوه خدای به ما ته یو روزي راکړي ځه ځه چې نور دې په راکور کې ونه وینم نه مې یې پکار وله په خپله لاسه زما آقا جانه ستا د کور په کیسه کې نه یم بلا دا ډوډۍ ځان ځای پیدا کولی شمه ما ته مو خدای لاسونه راکړي دي سړی د خپل زامنو سره داسې نه کوي دا یم ځوان دی چېرته سړی د خپل زامنو سره داسې نه کوي اوس مې څه ده بدله کړې دا دی یاره تیمور د جوار خطا و هغه هم خدای په خیر خلاص کړو ښه سو چې په خیر خلاص ول دا زما یو ارمان و چې زه به څه وخت د 12مه سیم به فارغېږم هوا دې خدای په خیر ځینې خلاص کړو نور محمده یاره په راتلونکي دې څه خیال دی پوهنتون وایه که یا وبه ګورو چې څه کېږي زه به کور ته ولاړ سم د مور و پلار سره به سلا وکړم یا یاره پوهنتون وایو داسې نه چې پوهنتون پرېږدي زموږ څه ډېری ځوانان دي چې د 12مه څه فارغه سي بالا عالي تحصیلات نه کوي پوهنتون پرېږدي پوهنتون مهم دی عالي تحصیلات به کوو د خیره یو ځای درې سره یاره دا پیښه وایي موږ څه باید پوهنتون ووایو او موږ یو ځای سره اوسو ښه خوند کوي ګورو به چې قسمت څه کوي زه سبا د خیره سره ځم کور ته د مور د پلار سره سلا کوم اجازه به ځینې راواخلم ښه ته سبا ځې د خیره کور ته او سبا مې خیال دی چې ولاړ سم یې پلار کور ته ښه خبره دې وکړه ولاړ شه کور ته خو بیا راسه داسې نه چې پاتې سې دلته به د کانکور لپاره آمادګي ونیسو انشاءالله که خدای کوله خامخا راځم راځئ چې یو خوا ته ولاړ شو دغسې سبا ځې ځای به منظره وکړو پام به مو په بله سي هغه بل ځای چې بیا په ښار کې د درسونو سبقان وایي خدای ته په مکتب کې کامیابه کړي خدای ته ارمانونه پوره کړي خدای ته د پلار روژې په وسا کړي خدای ته پلار ته هم حوصله ورکړي چې دا زامن سبقو ته پرېږدي جان ما د پېژنم نه وي راسره که راسره وای نو خدای جوړ زه ستاسې به یم نمکتان جوړ کړي جان ماله څه ماته ګوره زه عجب سر ته وکړم یو وخت په عسکري پارک کې ګرځېدم نو خدای جوړ زه سګرېټۍ مې سر کړی و پوهېږې یو ټک توره بشۍ راباندې را روان دي وایي یې ډراو بار ټول یې ډرایې وېسېستي پوهېږې دا په سر مې ولید عسکري بار په دروازه کې بند شو پوهېږې و د دې خوا پولیسو رابسره وځغستل نو ما څه چم وکړي جان ما ته پوهېږه څه چم دې وکړ په یوه دانه سیم مې ویشتې درې مې غوزار کړه پوهېږې یاره پېژنم چې چینامیان موږ خو هم د داسې له خلکو سره نه کښېنو چینامیان نه وي پوه سمې وپوهېږې جان ما ته وایم چې باید څوک خوله درته وښوري خوله بیا ور ماته کړم پوهېږې ته ما پېژنې که یا ما توران راوړه بس زه ستا تورانو یاد یم توران یې په ماړه لري پوه سمې ماسې غږ کوه مړي چې بیا په ما پرې اړه لري پوهېږې داسې کار نه درته کوم پوهېږې سره
یې پوهېږې نه نه شرمېږئ دوی لوی خلک یاست په زوره خاندئ او دغه فکر هم نه کوئ چې په دا کور کې به ښځې کوچنیان به یو مریض به دلته ګرز ناڅه خاندئ چرس کوئ ځه ستا په څه نه څه دي چې څکوئ یاره وروره به ډېره بخته غواړو پوهېږې بیا نس کوه جرې ته دا ځای وپیدا ولاړېږي چې بله مو دلته ونه وینم بله ورځ به زه رسول مور دی بله ورځ دلته ونه وینم څه دې در ماتومه پلار ته جمع ځمه دلته ناستې چرس کړي کورونه ستا سره به زه جوړ شم ولا خلک بند څه کرا څه وکړه تورجان لاړې په چاکو چې وای چاکو راوړي ته ګړی ودرېږه مور مور ای دا د نور محمد زی اواز مې نه دی وی زه ډاکټر راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام مور څنګه یې په خیر راغلی دلته مې د پلار دي دا واښه راوړه د غوا او بزو ته مې واښه سره واچول درځه چې په خونه کې خبرې سره کتل څه واښه لري هغه چای به پخي هغه راوخت زه یې مکتب دې څه نسو خلاص یې کړې که یا بس مور شکر دی ستاسو د دعاو برکت والي 12 صنف مو خلاص دی اوس رالم رخصتي مو شول امتحانونه مو خلاص ول مبارک دې صفر دا ستا ارمان چې تا زه مکتب یم هلې د خیره مکتب دې مو ویلي نو زه یې اوس ته د خیره باید چیش کوې مور اوس راغلی یم دلته ما د ستا او دغه جان سره به سلا وکړم پونتون به پسې ووایم پوتون زه یې پوتون مې څه شي دی مور پوتون نه پونتون سړی چې مکتب خلاص کړي نو بره د ډاکټرۍ و د دې شانو دپاره نورې زده کړې پسې کوي نور درسونه پسې وایي زه غواړم چې اوس هغه پسې ووایم یا ډاکټر یا انجینر داسې یو شی راسره جوړ سي یو زه څه درته وایم پلار دې اوس لا زما سره 200 جنګونه پر دغه وکړله چې دی مکتب ته راچولي ځوان هلک دې درابدله په مکتب کې دی زما سره په موزیک کې خواري کښلی تا مکتب پورې کړ دی خدای خبر چې دغه پونتون ته دې که چېشتې دغه دې تا پرېږدي زه څه زوی چې راغلی لارې به ګرمي هم وه زوی دغه لارې ډېرې خراب سوي دي دا سړکان دغسې ډبې ډبې دي ډېر وقدامت سوی یم یا مور دا خیر و خیرات و د کور په خوشحالي کې دا ماته هېڅ نه معلومېدله درواخله زوی چای درواخله دا دې خوږې هم درونی هغه دې پلار دې هم راغلی السلام علیکم سلام مسیح آقا جان خیر 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 از کښېنه څنګه یاست آقا جان خیر خیر خیرات شکر خدای فضل سړی مبارک دې شه زوی دې هغه دې سبقان خلاص کړي دي وایي مکتب څخه بالا مې مکتب خلاص کړی د خیره راغلی یو سړی نور احمد وایي د خیره مکتب خو مې خلاص کړي دی وایي په راتلونکي کې به زه ډاکټري مو وایم
وایي راغلی یم چې ستا او د پلار څخه اجازه واخلم. ډاکټري ماکټري یې پسې هیله کوه. دا 12 کاله چې ویله ولا که زما خوښه وه. زه نور نه پرېږدم نور دې زما سره خپل کار کوي په دې ځمکه کې. یو سړی دا څه وایي؟ دغه دغونه عمر یې تکلیفونه وکښله، دا 12 کاله یې وزغستله. دا څو عمر یې نور هم پرېږده چې دا ډاکټري مو ووایي. درته ومې ویل وم ډاکټري ماکټري یې پسې هیله کوه نور یې نه پرېږدم. بل دې هغه دی بېکاره ګرځي. زه به د ستړیا مړ کړلم نور به زما سره په مځکو کې کار کوي. ته ماته نه ګورې چې زه په دا سپینه ژبه کار کوم او دا بل دې بېکاره ګرځي په دې مکتبونه وایه نور یې نه پرېږدم. غاجانه دا یو څو عمر به لا تکلیفونه وي. زه به پوهنتون ووایم یو وخت به ټوله په ما باندې وساسئ. چې در اوسه په تا وسا نه شوم د دې مخ په هېڅ مې دې هم خدای په تا نه وسا کوي. نه دې پرېږدم نه در باندې وایم نور د ډاکټري ماکټري دي. زما نوره نه ده خوښه چې ته نور سبق ووایه. بس ته دغو نه شي ووایه دغه دې بس ته. یو سړی یې پرېږده پرېږدي په ښار کې ځان ته یو کار هم پیدا کړي، په کار دې مو سره اخته یي، سبقان دې هم وایي. غاجانه مور ښه وایي. زه به هلته پر ښار کې یو کار مار ومونیسم او خپل سبقان به هم ورسره وایم. زه دې په نور څه نه پوهېږم. زما پیسې په کار دي. پیسې چې پیدا کولی سې که کار ورسره کولی سې دې ووایه، که نه سې پیدا کولی زه ډېر ستړی یم ولا دې نه پرېږدم. سمه ده غاجانه، زه هم کار کولی سم هم سبق ویلی سم. زه به دې تا ته به پیسې درلې رالېږم او زه به هلته خپل درسونه وایم. په نور څه زه نه پوهېږم. ما ته پیسې راستوه نور ستا کار دی هر څه چې کوې. یاره جان ما ته څه پوهېږې څه ما سیره وشوه د خدای دې وسه وایي در پر تا لاس پورته کوي په بیا شوی څه وایم راته ووایه په سمه ژر راته ووایه د خدای دې وسه به نیکې پرېږدم وایي پرېږده هلته دې ولې وځغسته خوا ته به دې ورحمله کړې وای. یاره جان ما د اومس یم راوښوی پوهېږم نه پرېږدم. هغه ما په دې نه کړو رمله چې 2 کسه په ملامه کېدلو پوهېږې خلکو به مو ته سترګې راړولې چې په 2 رمله کړي زیات به دغه مهاجر د ځان بخښي وایي. یاره جان ما د اوس هم نه پرېږدم پوهېږې. ما دې کور راوښوی د زما پر انډیوال لاس پورته کوي خدای دې وسه چیرې یې پرېږدم وایي څه ته ما دې راوښوی وایي. زه د غرمې ډوډۍ ونیکه وخورم چې ده وپوهېږې پر دا ځای ونه بویوم پوهېږې. ما دې راوښوی جان ما نه پوهېږې. زه به پسې ورځم ما دې ته کور راوښوی پوهېږې. راځه اوس یې پرېږده راځه راسه کښېنه اوس یې مه ښوروه راسه. یاره جان ما ده پوهېږې هم ته بلا ما دې د بېخار د خدای پر غونډۍ راته کښېنه نور یې ما ته را پرېږدې زه یې کار کوم پوهېږې. او زیاته وایي جان ما ده. یاره جان ما ده پرېږده هم پوهېږې وایي د زمري نوک راوباسه پوهېږې سره کش وکړو وایي یاره زما سره سګرېټ نشته سګرېټ راوباسه پوهېږې. یاره جان ما ده پوهېږې زما سره خو سګرېټ په لاکه سته وایي ستا سره خو لالته ووایي هغې څه کړه پوهېږې. یاره تورجان هغه پر هغه ځای راسه پاته سوه جنګ چې مو وکړي زه ورلم پر هغه ځای مې وکته نه وم. یاره جان ما ده اوس په څه کوو پوهېږې سره پیسې سره دې راکړه زه به دستي لکه زمری پوهېږې درته راځي کړه. یاره پیسې نشته راڅخه تورجانه چې پیسې راسره وای نو زه دلته کښېنستم. راسه جان ما ته پوهېږې چې یو بل کار وکړو پوهېږې. یاره جان ما ته پوهېږې دا نم به ژر واري نن مخه ښه وایي کوي بیداري وکړه بس موږ وایي تا ته ژر ولاړې خدای دوست وایي. Gracias.
زما نن خیال دی چې ولاړ سم ښار ته عادي ستاسې سره مې هم ډېرې شپې وکړلې هلته درسونه هم سره راسره تېرېږي یو څه عملګي د کانکور لپاره نیسم سمه ده زه یې ولاړ شه خو دغه دې دا راتله چې پیسې لرې که یا یا مور پیسې ولاکه